سلام دوستانو، نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. غواړم چې د یوټیوب چینل ویريفای کو. د ویريفای لپاره لومړی ګوګل کروم خلاصوو. ګوګل کروم دلته یوټیوب باندې کلیک کوو. یوټیوب څخه وروسته راځو په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کوو. دلته راځو ویډیو ته. ویډیو کې به د ډیټیل باندې کلیک کوو. غواړم چې د دواړو ویډیوګانو ته خپل تمنیل یا عکس ور بدل کړم. لومړی راځم د ویډیو ته خپل عکس ور بدلوم. دلته د ویډیو لپاره نیم دی، ډسکریپشن دی او دلته اپلوډ تمنیل. کله چې زه عکس ور بدلوم نو ماته لیکي چې خپل د هغه به چې دی ویریفای کوي چینل. نو راځو ویریفای باندې کلیک کوو. دلته هیواد انتخابوو. هیواد مو افغانستان. ټکسټ میسیج دی راشي که زنګ دی راته ووایي. نه، زه غواړم میسیج دی راشي. دلته نمبر ورکوم. دا نمبر مو ورکړ او سبمیټ کوم. ماته یو میسیج ځي. ها میسیج 6 نمبر هغه لري کوډ. ها کوډ زه دلته لیکم. دا سبمیټ کوم. نو دلته لیکي کنګریچولیشن یور یوټیوب اکاونټ از ناو ویریفایډ. زه اوس کولی شم چې خپل تمنیل بدل کړم. اوس غواړم چې دواړه تمنیل بدل کړم. دا مینوګانې پرېږدم، واپس بیا ورځم. یوټیوب سټوډیو خلاصوم. یوټیوب سټوډیو کې ویډیو سم غواړم چې لومړی د ویډیو ته عکس ورکړم. تمنیل دلته اپلوډ تمنیل. مخکې مو چې کلیک پې وکړو نه به خلاصېدو، اوس خلاصېږي. دا تمنیل ورکوو. دلته که تاسو ویډیو د ماشومانو لپاره وي نو تاسو یس اټس میډ فار کیډ دا آپشن کې ټیک مارک لګوئ، او که ماشومانو لپاره نه وي نو نو اټس ناټ فار کیډ. او دلته کولی شئ چې خپله ویډیو مو ټک کړئ. زه غواړم چې پښتو ټیک ټاک ټیک ټاک او داسې نور شیانو سره یې ټاک کړم. یوازې پښتو ټیک ټاک بسنه کوي. دلته سیو باندې کلیک کوم. نو زما تمنیل سیو کیږي. عکس دلته سیو کیږي. راځي غواړم چې د بله ویډیو هم تمنیل ورته بدل کړم. راځم اپلوډ تمنیل باندې کلیک کوم. د بلې ویډیو تمنیل ما نه دی جوړ کړی، خو دا تمنیل چې زه جوړوم همدې طریقې نه اپلوډ کیږي. او دلته به تاسو د سیو بټن باندې کلیک وکړئ. یو ځل ترې وځم بیا یې ګورو سیو شوی که نه.
زما ویډیو دلته سیو شوی تمنیل یې سیو شوی دی انسانو که دا ویډیو درته مفیده تمامه شوې وي نو لطفا د سبسکرایب بټن ووایئ د ګنټې ته نشان ووایئ تر څو بله مفیده ویډیو چې یوټیوب په باره کې جوړیږي تر هر چا مخکې در ورسیږي